پوښتنه کړې ده چې په خلیج کې د شعبان په 9 باندې کمیټه کېناستله چې میاشت وګورو، لیکن میاشت ونه کتلی شوله. کله چې میاشت ونه کتلی شوه نو خلکو د شعبان 30 برابرې کړې او بیا یې په پنجشنبه باندې د روژې اعلان وکړ. نو بیا بعضې خلک وایي چې دا روژه وخوړلی شوه، دا چې کله راښکاره شو دا خو د 2 شپو علاوه او د 3 شپو او څوک به 1 خوړلی شوي، څوک به 2 خوړلی شوي. دې خبرې وضاحت څه دی؟ جواب دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته داسې ادب بیان کړی، صومو لرؤیته وافطروا لرؤیته، روژه ونیسئ د میاشتې په کتلو باندې او روژه ماته کوئ د میاشتې په کتلو باندې. کله چې موږ تاسو میاشت وګورو د رمضان روژې به شروع کوو. کله چې د رمضان د غټ اختر د وړوکي اختر میاشت وګورو روژې به ختمې کړو. کله چې میاشت لیدلی شوې نه ده نو هغې نه مخکې د رمضان دعوه کول دا بېدلیله ده، بلکې دا هسې دعوې کول دي. بلکې نبي صلی الله علیه وسلم موږ تاسو له فرمایلي دي فإن غم علیکم، که په تاسو باندې میاشت ډوبه شوله، کله کله په اسمان کې ګردي وریځي دا میاشت نه ښکاره کېږي، نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم وایي فاکملوا عدة شعبان 30 او 30 شعبان، تاسو د شعبان 10 ورځې برابرې کوئ. نو قانون دا دی چې خواري به کوئ چې میاشت ولیدلی شي. که چېرته میاشت ونه کتلی شوله د شعبان به 10 ورځې برابرولی شي، بیا به د هغې نه بعد د رمضان شروع کېږي. نو کله چې رمضان شروع شو بیا چې کله میاشت راښکاره شوله نو دا خبره کوئ چې دا خو د 2 شپو ده او کیدای شي موږ یې وخوړلي، دا خو د 3 شپو ده کیدای شي موږ 2 خوړلي، دا بېځایه خبرې دي. بلکې حدیث د عبدالله بن عباس صاحب نه معلومیږي دا چې میاشت کله راښکاره شوله په کومه شپه باندې ولیدله شوله د همدې شپې نه به حسابولی شي. مخکې شپې به دې کې نه حسابېږي ځکه مخکې خو چا نه وه کتلې. لکه دلته مثلا چې موږ او تاسو وګورو، خلکو خواري کوله چې ویې ګوري په پنجشنبه باندې لیکن چا ونه کتله د جمعرات په شپه باندې، نو ونه کتلی شوله نو هغې د شعبان د چهارشنبې په شپه باندې ونه کتلی شوله نو هغې د شعبان نه حساب کړه. نو په لحاظه د جمعرات ورځ چې وه د زیارت ورځ چې ولوي پنجشنبه دا د رمضان نه حساب شوله. کله چې بیا میاشت راښکاره شوله نو غټه ښکاره کېدله، نو بعضې خلک دا ګمان کوي چې یو روژه خوړلی شوې ده، لیکن دا خبره صحیح نه ده. د هغه وجه دا ده چې کومې شپې باندې میاشت راښکاره شوله او خلکو ولیدله همدا به د همدې میاشتې اوله شپه حسابولی شي، دا به 2 او 3 نه حسابېږي. لکه همدغه مسله په حدیث د عبدالله بن عباس صاحب کې راغلي دي، وایي چې نبي علیه السلام موږ له همداسې فرمایلي دي چې همدغه وخت نه حساب وکړئ. 2 وجه دا ده کله کله میاشت د اول شپې لیکن غټه ښکاره کېږي، نو خلک یې ګمان کوي د 2 او د 3 شپو، ځکه حدیث کې راغلي دي د قیامت په علامو کې یو علامه دا ده انتفاخ الاهله، چې دا سپوږمۍ او دا میاشتې به وپړسېږي. نو وړي د مثلا د 1 شپه به یې لیکن غټه به ښکاره کېږي، خلک به دا ګمان کوي که دا د 2 شپو ده د 3 شپو ده، لیکن دا خبرې بېځایه دي. هر کله چې میاشت کتلی شوې نه وه نو مسلمانانو د شعبان 10 برابرې کړلې، هغې نه بعد یې د رمضان روژې ونیولې، نو بلکل دا صحیح ده. ولو که بلې شپې ته به یې میاشت غټه ښکاره شوې ده نو دغه میاشت په د اولې شپې حسابېدله او هېچا روژه نه ده خوړلې. که چا مثلا میاشت کتلې وه او رؤیت یې پټ کړی وي دا به د هغې خپل جرم دی. مثلا یو علاقې والا چې دی هغوی ونه کتله، بلې علاقې والا وکتله، باید هغوی عام طور اعلان کړی وي، عام مسلمانانو ته هغوی ته اعلان کړی وي. هر کله چې هغوی اعلان نه دی کړی نو اوس به دا خبرې څوک نه کوي چې دا خو میاشت خوړلی شوې ده او روژې خوړلی شوې ده او دا او دا نه. چې کوم ځای کې مسلمانان وګوري باید اعلان وکړي اسلامي امت ته، ځکه دا قانون دی چې یو ځای کې وکتلی شي نو دا یو ځای والا کتل د ټول دپاره کافي دي. نو په سږ رمضان کې خو دا اعلان هم نه شوی، بلکې عام اسلامي امت دا ویلي چې یاره میاشت نه ده کتلی شوې. کله چې کتلی شوې نه ده نو هغې نه بعد که بیا غټه ښکاره کېږي نو دا به د اولې شپې حسابولی شي او نه د 2 او د 3. السلام علیکم ورحمة الله.